د خوشحاله اوسېدو ارزښت لرئ؟ جدي وایم، هر هغه څوک چې مې وینا اوري، لاړ شه آینې ته ودرېږه او ځان ته وګوره. له ځان نه پوښتنه وکړه چې آیا د خوشحاله اوسېدو لیاقت لرې؟ ډېری خلکو ته به یې زړه وایي چې نه، ته د خوشحاله اوسېدو لایق نه یې، ځکه کله چې ته وږی یې وجود درته وایي چې خوړو ته اړتیا لري. کله چې ته خفګان ولرې ماغزه دې درته وایي چې باید ژوند دې بدل کړې. خو که ته کالونه د خپل ژوند نه راضي نه یې اما د بدلولو لپاره یې هیڅ هم نه کوې، پس ته د خوشحاله اوسېدو لیاقت هم نه لرې. ځکه هر ډول ارزښتناکه شی په ژوند کې ګټل کیږي، مفت نه یي. د مغزو آرامښت باید وګټل شي، خوشحالي باید وګټل شي. زه چې کله خپلو رواني ناروغانو ته ګورم ورته وایم چې که زه ستاسو په ځای وم رواني ناروغۍ به مې لرلې. پرته له شکه چې ته رواني یې، ځکه ژوند دې د کتو نه دی، ځکه ته د ځان اړوند د مسؤلیت احساس نه لري. او ستاسو همدا خبرې والا دا کار مې پیل که خو داسې وشوه، هسې وشوه، ژوند مې عادلانه نه دی، ما سره ظلم کیږي. په داسې حال کې چې که زما د ژوند کې څه واورئ، شاید په خپل ژوند شکر وباسئ. خو زه بیا هم دلته یم، خوشحاله ستا د درملنې لپاره ناست. ولې؟ ځکه ستا په څیر د بهانو نه ډک نه وم، ځکه ما د ماتې خوړلو لپاره لاملونه نه لټول، بلکې ما د بریا لپاره لاملونه او بهانې لټولې. نو که ته خفه ژوند لري، خفګان به لري. که ته عمل نه لري، تشویشونه به کوي. که ته ویره له منځه نه وړي، وسواس سره به ژوند کوي. خو که ته زما په څیر ژوند بدل کې، احساس دې هم بدلیږي. نو دلته مه کښېنه، پورته شه، د بدلون لپاره عملا یو څه وکړه. زه د عقلي او عصبي ډاکټر په توګه غواړم خپل ملت ته ووایم چې ژور خفګان لویه بلا نه ده، تاسو یې په اسانۍ له منځه وړلی شئ. په داسې حال کې چې زما ځینې ارواپوهان لګیا دي دوی ته وایي مهمه نه ده څومره سخت کار وکړي، خو ژوند کې ژور خفګان هرومرو تجربه کوي. ځکه دا یو اختلال دی چې پرته له ماته راتلو یې بل شکل علاج نشي کوی. ولې دوی نه وایي چې ستاسو خفګان د دې عمله دی چې خپل مسؤلیت نه منئ او د ژوند د بدلیدو لپاره دوامداره کوچني کارونه نه ترسره کوئ؟ هی ماته ووایاست، یو کوچنی مثال راکئ چې د نارینه کېدو لپاره د تاسو درد یا تروما نه یې لیدلي. که ماته یو څوک راځي او وایي ډېرې سختۍ مې لیدلي، زه ورته وایم پس خوش چانسه یې، چونته پوخ شوی، چونته په نر بدل شوی. یو نفر ته ما ویل د ننګرهار او کابل لاره ډېره اوږده ده، زه پکې ستړی کېږم. راته په خندا شو، ویل دا تر ټولو لنډه، په زړه پورې او د منظرې نه ډکه لاره ده. ځکه تا د سالنګ لار نه ده لیدلې، ځکه تا د مزار لار نه ده لیدلې. هغه تر ما سترې لارې لیدلې وي، ځکه ورته د ننګرهار لار تر ټولو ښکلې او آرامه لار ښکارېده. نو څومره چې سختي ویني هغومره پخېږي. اما نه، تا د ارواپوهانو خبرې اورېدلي، هغوی چې درته وایي ژړا ستونزه نه لري، هغوی چې درته وایي ژوند کې بایلل راځي، هغوی چې درته وایي رواني اختلالات هر څوک درلودی شي، هغوی چې درته وایي یوګا به دې ښه کړي. اما زه وایم هر نر چې ځان ته نارینه وایي باید له سختیو تیر شي، باید درد وویني، ځکه ځواکمن کېدل له درد تیریدل غواړي، ځکه پیسهداره کېدل له زحمتونو تیریدل غواړي، ځکه مشهوره کېدل له خواریو وتل غواړي، ځکه د رښتینې مینې پیدا کول زړه ماتېدل غواړي. پس ماته مه وایه چې له درد ډارېږې. که ته د درد زغملو لپاره تیار نه یې، نو هیڅکله نارینه نشي کېدی. ته نشي کولی د درد پرته ژوند ته دوام ورکړې، او ته نشي کولی د درد پرته په یو نه ماتېدونکي انسان بدل شي. ته باید په داسې انسان بدل شي چې هرې بدې پیښې ته ووایي ما له دې بدتر حالت لیدلی، خو نه یم تسلیم شوی. پس باید خپله پرېکړه وکړي، هغه څه پیدا کړي چې ورنه ویره لري، هغه څه پیدا کړي چې ورسره نشي مخ کېدی، او له پیدا کېدو وروسته ورسره مخ شي، تر څو چې مو ماته نه وي ورکړي مه په شا کېږئ. نور خبرې کول بس کوئ، نور غوږ نیول بس کوئ، لاړ شئ ورسره مخ شئ. پرېږده چې درد ووینې، پرېږده چې زړه دې مات شي، پرېږده چې ژوبل شي، اما بیرته په پښو ودرېږه او خپله ویره له منځه یوسه، خپل ډار ورک که او خپله کمزوري په ځواک بدله که.